د مومن ضلع په سرحدي سیمه خوایزو د حاجی احمد په اوجره کې د خوایزو جرګه تنظیم لاندې یو دستور وشوه چې پکې کمانډنټ مومن رایفل ډیپټي کمشنر مومن احتشام الحق د مختلفو سرکاري محکمو اعلی چارواکو مقامی ګڼ شمېر مشرانو ګډون وکړو. د سوره کې د حاجی کچکول شهید زوی لخوا د حاجی عبدالرحمن خوایزو جرګه تنظیم ته د سیمې د صحت د بهترۍ لپاره ایمبولانس هم حواله کړو. د سوري ته د مشرانو ویناوه چې سرحدي سیمه پسمانده پاتې شوې ده او د حکومتي ادارو سره شتمنو خلکو له هم پکار دي چې د سیمې په ترقۍ کې خپل رول ادا کړي. د ډیپټي کمشنر احتشام الحق دستوري ته ویناوه कि आज हम कचकोल हाजी साहब के हुजरे में मौजूद हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत और उन जैसे बेतहाशा लोगों की कुर्बानियों की बदौलत जिनका ताल्लुक फौज से, एफसी से, लेवी से, खासादार से, पुलिस से, आम आवाम से था, कि आज हम इस पुरअमन माहौल में बैठे हुए हैं. जो फौजई जरगा ने कार खैर अपनी कौम के लिए किया है, उसमें भी हमें शिरकत का मौका मिला. मैं सबसे पहले जी अब्दुर्रहमान हाजी आपका, हाजी अहमद साहब आपका और फौजई जरगे का शुक्रिया अदा करता हूँ. जैसे कि तफसीर मोहम्मद ने कहा और मैं इसका बरमला इसको मानता भी हूँ कि ये वो काम था जो रियासत को करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने अपनी मददात के तहत रियासत को ये बावर कराया है कि ये कौम जाग रही है, इसके खून में जोश है और इसलिए जो कौम अपने लिए कोशिश कर रही है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो 2 कदम आगे बढ़कर आप लोगों के लिए काम करे. دوی ویل چې خوایزو سیمه کې به په سرکاري توګه د شهید حاجی کچکول په نوم د کرکټ لوی ټورنمنت هم کولی شي. د دستوري په اړه د حاجی احمد خویزي ویل موږ دا قوم چې دی ډېر پسمانده دی، سړکونه تاسې ورونې چورانې جاړ پراته دي، علاقه خرابه ده، ګډوډه ده، تکلیف دی. موږ ته یو د ګورسر لاره وه، هغه هم راته بده د کاروبار او دغه څه ذریعه شته نه. نو د هغې په وجه باندې چې حاجي عبدالرحمن حاجي کچکول شهید زوی دی، هغه وس کېدلو زموږ د قوم یو جرګه جوړه کړې او هغوی ته یو ایمبولانس هدیه کړ او په هغې نسبت کنه دا پروګرام او دا خبرې د تقریرونه وشولو او الله رب العزت دې د قوم مشرانو چې څوک راغلي او تکالیف یې کړي دي، خدای دې له اجر ورکړي، والله دې خوشحاله لري. موږ د ټولو شکریه ادا کوو. دستوري ته کمانډنټ مومن رایفل ملک نادر منان د خوایزو جرګې صدر او نورو مشرانو هم ویناګانې وکړي او د سیمې د ترقۍ او د خوشحالۍ د پاره حکومت نه په کلکه غوښتنې وکړي. په اخره کې د ملک او د سیمې د ترقۍ او امن د پاره په ګډه دعا هم وکړې شوه. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز د پاره ګل محمد مومن.